په غزنی، کندوز، زابل، هرات، بامیان، ننګرهار، پکتیا او بادغیس ولایتونو کې پر 12 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ولایت د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې لخوا 14 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د نیمروز ولایت د محاکمو پر حکم 9155 کیلو ګرامه قاچاقي درمل له منځه یوړل شول. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 250 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت مرافع محکمې د رئیس په هڅو د قتل یوه موضوع حل او فصل شوه. د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل او فصل شوه. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 601 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 392 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 190 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 101 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت مرافعه د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 341 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 814 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې 4 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په خوست ولایت کې 8 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د غزنی زون نظامی محکمې په هڅو د قتل 15 کلنه موضوع حل او فصل شوه.